چین په هانګ کانګ کې د جولای په لومړۍ نیټه شوې مظاهرې غندلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د جولای په 2مه بیجینګ کې خبريالانو سره په خبرو کې پر مظاهرو بې اطمیناني څرګنده کړه. د هانګ کانګ په ځانګړي انتظامی سیمه کې د پارلیمان ودانۍ ته زیان رسول ناوړه عمل او له قانون څخه سرغړونه ده. د جولای په لومړۍ مظاهرین د پارلمان ودانۍ ته ورننوتلي وو او شیشې ورماتې کړې وې. تر ټاکنو وروسته اروپایي پارلمان بیا پرانیستل شو او د جولای په 2مه لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو یا بریگزټ ملاتړ کوونکو او مخالفینو برخه واخیسته. د برتانیې د لیبرل ډیموکراټ ګوند استازو زیړ کمیسونه غوښتي وو چې د بریگزټ په مخالفت کې پرې نارې لیکل شوې وي. د بریگزټ ملاتړ کوونکو بیا په پارلمان کې د اوټو جوی نغمې د اورېدو په مهال د احتجاج په توګه پارلمان ته شا کړې وه. د جولای په 2مه ګڼ شمېر هندوانو د لمر تندر له نیولو مخکې د ګنګا او جمنا په سیندونو کې غوپې ووهلې. هندوان دا سیندونه سپېڅلي ګڼي. د هندو عقیدې تر مخه دوی د لمر تندر نیونې پر ورځ ګنګا او نورو سپېڅلو سیندونو کې لامبي او له دې وروستو خیرات ورکوي.